الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نن سبا مسلمانانو په دین کې د ځان نه کارونه پیدا کړي او دغه کارونه چې د ځان نه ایجاد کړي داسې کارونه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې نو او خلقو جوړ کړي. نو د شریعت پر رڼا کې دغه اعمال چې قرآن نوی بیان کړي، احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اصل نوی صحابه کرامو داسې اعمال نوی کړي، ورستو خلک پیدا کړي او هغه ته بیا دین موي ثواب هم غني. نو شریعت دغه کارون ته بدعت ویلې دي. اصل کې عزیزانو د دې بدعت ډیر مثالونه لري. یو مثال په دینن سبا ورځو کې چې کوم ته عید میلاد النبی وایي، څوک ورته مولود شریف وایي. نو دا مولود شریف او یا دا عید میلاد النبی مناول دا هم یو د هغه بدعاتو نه دی چې تقریبا د امت ډیرو علماو په دې باندې تصریح کړی ده چې دا عمل دا بدعت دی او دا عمل بدعي عمل دی. د ټولو ناول خدا خبره یادول پکار دی چې زمون او تاسو دا دین اسلام دا مکمل دین دی. دا الله رب العالمین کامل کړی دی، پورا کړی دی. نو په دې دین کې نقصان نشته، یعنی په دې دین کې داسې څه شی نه دی پاتې شوی چې وروستو خلک به راځي او هغه به دغه کمې پوره کوي، دغه نقصان به پوره کوي. الله رب العالمین قرآن کی فرمائی په سورة المائدہ کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نن ورځ تاسو تاسو دین ما پورا کړی دی. رب العالمین فرمائی او خپل نعمت من په تاسو پورا کړی دی او تاسو د پاره مې د اسلام غوړه کړی دی. دا د ځان د پاره تاسو دین وګرځوئ د اسلام. نو چې څوک د اسلام نه وراخوا نورو کارونو ته دین وای، نو دا د رب العالمین په وړاندې قبول نه دی. الله رب العالمین سورہ ال عمران کې فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. څوک چې د اسلام نه علاوه د ځان د پاره بل دین خوخوي، بل دین لټوي، د بل دین تلاش کوي، نو رب العالمین به ته چیرې هم قبول نکي. قبل اول خلا پرېږ ده وهو فی الاخرة من الخاسرین، او په آخرت کې به پوره تاوانی وي دا انسان. نو کامل هدایت او کامل دین هغه دین د الله رب العالمین دی. الله رب العالمین سورہ ال عمران کې فرمایي قل ان الهدى هدى الله. اے پیغمبر دی خلقو ته اعلان وکا چې یقینا کامل هدایت، کامل دین هغه د الله رب العالمین هدایت او د الله دین دی چې الله کوم بیان کړی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته را رسولی دی. ان الدین عند الله الاسلام. نو دغه دین چې اسلام دی هم د دې د تابعدارۍ موږ ته امر شوی دی. الله رب العالمین فرمایي په سورة طه کې فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
انسانانو تاسو ته که زما د طرفه دین راغی، پیغمبر درته درغی، قرآن یې دروړو، بل پیغمبر درغی، کتاب یې دروړو، نو زما د هدایت، زما د دین تابعداري وکړي. څوک چې زما د دین تابعداري کوي، رب العالمین فرمایي دا به نه ګمراه کېږي، نه به بدبخته وي، نه به په تکلیفونو کې پریوزي. په سورة بقره کې رب العالمین فرمایي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زما د دین تابعداري چې څوک کوي، په دې خلکو باندې به نه ویره وي او نه به دوی غمجنه کېږي. نو غرض دا چې دین هغه قرآن او حدیث دی. دین هغه دین دی چې رب العالمین زمونږ دپاره مختار کړی دی، غوره کړی دی. ورضیت لکم الاسلام دینا. نو موږ هم پکار دی چې کوم دین رب العالمین غوره کړی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړی، پکار دا ده په هغه کې موږ نه زیادت وکړو او نه پکې نقصان وکړو. او دا بدعتیان چې بدعت کوي او خپل بدعاتو ته بیا بدعت حسنه او ښه کار ورته وایي، نو د دې په باره کې دا یو قول د امام ابن تیمیه رحمه الله، د امام مالک رحمه الله، دا یو قول کافی دی چې امام مالک رحمه الله په دې بدعتیانو باندې څومره ښکلی رد کړی دی په دې یو ټکي کې. دا قول امام شاطبی رحمه الله په کتاب الاعتصام کې هم را نقل کړی. هغه فرمایي چې ماجشون په نوم باندې د امام مالک یو شاګرد هغه وایي سمعت مالکا یقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. امام مالک رحمه الله فرمایي چې چا په اسلام کې د ځان نه یو نوې کار پیدا کو بیا ورته ښه کار وایي دیتا، نو د ده دا ګمان دی چې نعوذ بالله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د پیغمبرۍ پر رسولو کې امت سره خیانت کړی دی. خیانت دا دی چې دای ورته نه دی ښودلی او دا مونږ نن سبا د امت ته وښودو. بلکې دا بدعتي چې دی دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بدګمانه دی چې په کار پیغمبر نه وي کړی ته یې زه کومه، دا بدګماني په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده. د دې وجه نه صحیح حدیث کې راغلی مسند احمد کې دا روایت دی د سمره ابن جندب چې نبی علیه السلام فرمایي اذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه. چې ما تاسو ته یو مسله بیان کړله، یو حدیث مې درته بیان کو، یو حکم مې درته وکړو، هغه کې بیا زیادت مه کوئ د ځان نه. ما درته بیان کړي چې اخترونه څو دي. نبی علیه السلام کو ښودلی دي چې د مسلمانانو 3 اختر دي. یو وړوکی اختر دی عید الفطر دی، یو غټ اختر دی عید الاضحی دی، یو د جمعې ورځ دی ته هم نبی علیه السلام اختر ویلی. نو بیا زیادت مه کوئ د ځان نور عیدونه مه جوړوئ، نور اختر مه مناوئ. دا زیادت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرامینو باندې، او زیادت کول دا ناروا دي. مشهور یو حدیث دی د براء ابن عازب رضی الله عنه بخاری شریف کې د نبی علیه السلام ورته ادب د خوب خود او چې کله بسترې ته راشي نو داسې اودس وکړه لکه د مونځ دپاره چې اودس کې، او بیا په ښی طرف باندې سمله او دا دعا ووایه اللهم اسلمت وجهي الیک وفوضت امري الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. نبی علیہ السلام ورته په آخره کې ویل چې داسې وایه چې ایمان مې راوړی ستا په کتاب باندې ای الله چې تا نازل کړی، ونبیک الذي أرسلت. دې صحابي چې دوباره نبی علیہ السلام ته ورغو د نبیک په ځای باندې ورسولک وویله، نبی علیہ السلام ورته ویل لا ونبیک الذي أرسلت، ما چې درته څنګه ویلي همغه شان یاد کا، ونبیک الذي أرسلت. نو زیادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرامینو باندې او په احادیثو باندې په دین کې زیادت کول دا ناروا دي. مستدرک د حاکم کې
یو اثر دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه. نافع رحمه الله فرمایي چې یو سړی پرنجی وکړو، الحمدلله ویل والسلام علی رسول الله ویل. ګوره مسنون طریقه دا چې سړی پرنجی کوي نو صرف الحمدلله دی وایي، د به کې دا ټکی زیات کو والسلام علی رسول الله. عبد الله ابن عمر ورته وویله چې صرف الحمدلله وایا، او دلیل دا پیش کو چې والسلام علی رسول الله دا ټکی دا خو صحیح دی، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ ته پیغمبر داسې نو ښودلی، تا د ځان نه یو ټکی پکې زیات کو. نو معنا دا ده چې نبی علیه السلام فرمایلی اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیه، چې کوم حدیث درته بیانوم، کوم حکم درته بیانوم، نو په هغې کې زیادت مه کوئ. نو بدعت په اصل کې په دین کې زیادت دی، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو قسم بدګماني هم ده. بدعت اصل کې ویل کېږي څه ته؟ بدعت په لغت کې یو نوې شیز پیدا کول. لغت معنا د عربی ژبې په ژبه کې بدعت نوې شي ته ویل کېږي. امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې لیکي چې هي كل شيء عمل على غیر مثال سابق. هر هغه شی چې مخکې وجود نه لري او اوس را پیدا شي نو نوي شي ته ویل کېږي. امام شاطبي رحمه الله په الاعتصام کې لیکلي چې دا ماده د بدعن ویل کېږي للاختراع على غیر مثال سابق، نوې شي پیدا کول. لکه رب العالمین سورة بقره کې فرمایي بدیع السماوات والارض. بدیع السماوات معنی دا ده چې رب العالمین داسې پیدا کوونکی د اسمانونو ځمکو لره چې مخکې د ځمکې او د اسمانونو مثال نه و، یعنی نوی پیدا کړل. په سورة احقاق کې رب العالمین فرمایي قل ما كنت بدعا من الرسل. ای پیغمبره د خلکو ته اعلان وکړه چې زه یو ناشنا سړی نه یم په دې رسولانو کې. معنا بدعا من الرسل علماء معنا کړې ده ما كنت اول من جاء بالرسالة من الله الى العباد بل تقدمني كثير من الرسل. زه اولنی کس نه یم چې زه راغلی یم، بلکې زمانه مخکې نور پیغمبران راغلي دي. نو بدعا او بدع ویل کېږي ایجادول، اختراع د داسې یو شیز چې مخکې نه وي. یقال ابتدع فلان بدعة، معنا هم دا ده چې اخترع طریقة لم يسبقه الیها سابق. امام شاطبي رحمه الله په الاعتصام کې لیکلي دي چې داسې طریقې ایجاد کړه چې مخکې نه وه. نو بدعت په لغت کې ویل کېږي چې نوې شی پیدا کول. او بیا په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي؟ په اصطلاح کې ډېر تعریفونه علماو کړي، خو ښه تعریف چې دی یو امام شاطبي رحمه الله چې جامع تعریف دی، او بل امام ابن رجب رحمه الله هغه کړی دی. امام ابن رجب رحمه الله په جامع العلوم والحکم کې لیکي والمراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه. په دین کې داسې یو کار پیدا کول چې په قرآن او په حدیث کې د هغې اصل نه وي. اصل معنا دا ده چې د هغې نه استدلال کېدی شي په دې باندې چې دا عمل جائز دی یا غیر جائز دی. اصل دې ته ویل کېږي. که اصل و نو هغې ته به بدعت نه ویل کېږي. امام شاطبي فرمایي طریقة فی الدین. ګورې دې ټکو ته متوجه کېدل پکار دي. امام شاطبي ډېر یو د بدعاتو په رد کې دا یو جامع کتاب لیکلی الاعتصام، 2 جلد کتاب دی، ډېر ښکلی کتاب دی. اهل علم به یې لیکلي دي چې دا یو جامع تعریف دی چې وهذا التعریف یشمل كل ما احدث في الدين مما لا اصل له. علماء لیکلي چې امام شاطبي ښه تعریف کړی.
وی طریقة فی الدین په دین کی و طریقه جوړول مخترعة چې د ځان نه جوړه شوی تضاهی الشرعیت چې د شریعت د طریقو سره یو شان وي لکه څنګه چې سره په شریعت عمل کې په دین خلق کوي يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله عز وجل او د خلقو مقصد هم داوي په دې باندې چې عمل کوي چې په عبادت کې د دوی مبالغه مقصد چې زموږ مقصد خو عبادت دی ګوره دین کې د ځان نه طریقه جوړ کړو دا طریقه د شریعت سره مشابه غړي یعنی په ثواب کې په اجر کې او مقصد یې پکې دا وي چې زه عبادت کوم دا بدعت دی او اصلي نشته دی نو خلاصه دا شو چې په دین کې د ځان نه داسې کارونه پیدا کول چې په هغه د هغه اصل په شریعت کې نه وي او دویم ته په نیت د ثواب باندې کې د تعبد او د عبادت باندې نو دا طریقې دا ناروا دي دا د بدعت اصطلاحي تعریف وو به د بدعت سزا چې دا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړي په حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها کې راځي بخاری کې حدیث دی من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد هذا ما ليس فيه فهو رد دین کې چا د ځان نکار پیدا کو نو دا سړی مردود دی یعنی دا بدعتي دی او دا عمل مردود دی معنا په دې عمل باندې دغه انسان چې کوم دی دا به واپس کول شي علماء لیکلي مردود معنا دا چې د حوض کوثر د اوبونه به رب العالمین منع کوي او یا مردود معنا دا چې دا عمل به د دیوال نه وشتل کیږي په دې به عمل نه کیږي فی امرنا امام بغوی په السنه کې د دې حدیث الفاظ دا سره وړي من احدث فی دیننا امرنا نه مراد ته دین مراد دی په دین کې یو نوې کار پیدا کول دویمه سزا د بدعتي سړي لپاره دا چې د الله لعنت وي په د باندې مسلم شریف کی حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای لعن الله من آوى محدثا د الله لعنت دی پاغه چا باندې چې هغه بدعتي لزه ور کوي او چې چا بدعت کو په هغه باندې هم د الله او د ملائکه لعنت دی بخاری کی حدیث دی من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائکه والناس اجمعين چا چې بدعت کو او د باندې د الله د ملائکه د ټولو خلقو لعنت دی بخاری کې یو لفظ داسې دی چې لا يقبل منه صرف ولا عدل د بدعتي سړي نه نفلي عبادت کوي او نه فرضي په ابو داود کې یو حدیث د نبی علیہ السلام نو صحابه کرامو مطالبه وکړه چې موږ ته وصیت وکړه عرباض ابن ساریه حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر وصیتونه وکړل یو پکې دا و ایاکم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ځان د بدعتونو نه وساتئ د نو کارونو ځکه هر بدعت د گمراهی دی ګوري یو د الله لعنت هم دی ور باندې ور سره دا گمراهی ده هدایت نه دی مونږ ته چې امر شوی دی چې فمن تبع هدايا د الله د هدایت د الله د دین تابعداري وکړي او دا خو گمراهی ده فإن كل بدعة ضلاله که بدعت تسوک حسنه وي او که سیئه ده دوانه چې کوم ده دا گمراهی ده گمراهی او هر گمراهی بیا نبی علیہ السلام فرمای سړی ورته کش کوي د ټولو نه لوی سزا د بدعتي د پاره یو دارا تبرانی کې دا روایت ده سندن صحیح ده د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ده چې نبی علیہ السلام فرمای ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه الله رب العالمین د بدعتي سړی نه توبه منع کړی دا منع کړی معنا دا ګوره مشرک چې شرک کوي خپل شرک ته ګناه وای توبه وکړي شی وباسي وخت کې یو قاتل له قتل کوي وخت کې به توبه وباسي ګناګار دی ګناه کوي توبه به وباسي خدا بدعتي دی خپل ګناه ته ثواب وای دی خپل ګناه ته نیک عمل وای نو هغه توبه او سوچ نه کوي نو ذکر رب العالمین پیغمبر فرمای چې ان الله حجب التوبه بدعتي سړی ته د توبې توفیق هم نه ملاوي نو دا احداث په دین دا انسان چې کوم د جهنم ته رسوي او کل ضلاله فی النار نسائی کې دا حدیث دی چې هر گمراهی دا انسان دا جهنم ته رسوي نو دا گمراهی ده چې د الله دین سره پرېږدي او هغه نورو خلقو پسې دي نو کارونو پسې دي او امام سفیان ثوری رحمت الله علیه لیکلی په شرح السنه کې دا یو قول دی چې البدعه احب الى ابلیس من المعصيه د ابلیس هم دا بدعت ډېر خوښ دي ګناه نه بدعت ډېر خوښ دي
ولی وی المعصیت یتاب منها والبدعة لا یتاب منها. ګناه نه سړی توبه وباسي خو بدعتي د خپل بدعت نه توبه نه وباسي. نو دا اقوال د علماء او دا احادیث چې کوم دي دا دلیل دی په دې باندې چې بدعت دا یو غټ او خطیره ګناه ده. د دې وجه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه څه خلک ولې د دارمی کې دا روایت دی په جمعات کې ناسو حلقې جوړې کړې وي او کاڼي را جمع کړو هغه باندې به سلزل الله اکبر ویل او سلزل لا اله الا الله لا اله الا الله دا سبحان الله به سلسل ویلا ګوري وسلزل لا اله الا الله ویل سلزل الله اکبر ویل دا روان دي. او په جمعات کې را جمع کېدل او دغه سکاڼي یا د کجورو دا ډکی اډو کې دا را جمع کول او په هغه باندې ویل دا د صحابه کرامو طریقه نه و. نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کله دا خلک ولیدل فورا راغی او د خلکو ته ډېر غوسه شو منع کړل ورته ویل ویحکم یا امه محمد تباشی ای امتیانو د محمد صلی الله علیه وسلم ما اسرع هلاکتکم څومره زر تاسو ځانونه هلاک کړل. هؤلاء صحابه نبیکم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ژوندي دي متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى د نبی علیہ السلام جامې لا زړې شوي نه دي وآنیته لم تکسر لوښي لا مات شوي نه دي او تاسو چې د ځان نه په دې دین کې داسې نوي کارونه وکړل. والذي نفسي بيده دې خلکو ویل چې موږ خو دا خو ذکر کوو دا خو د خیر اراده نه ما اردنا الا الخير. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وویل وی دا خیر نه دی وی کدا چرته خیر وی نو تاسو اهدا من ملت محمد وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه تاسو ډیر په صحیح لار رواني بلکې تاسو مفتتحو باب ضلاله خیر نه بلکې د گمراهۍ لارې کلاو کړې دي. نو فورا هغه کار په بند کو. ام په دا بعض آثارو کې به راځي چې دوی ویل اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم تابعداري کوي او دا رنګ تاسو دا بدعتونه دا مکوي. نو دغه شان دا بدعت عید میلاد النبی چې دی دا هم یو بدعت عمل دی او دلیل په دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درش کاله د نبوت زندگی دا راغله نبی علیہ السلام یو کال دا اختر مناو کړي نه دی او نه صحابه کرامو ته ویلي. بیا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه 2 کاله خلافتو په هغه کال کې دا عمل نه دی کړي. دا رنګي د ابو بکر صدیق 2 کاله او د عمر بن الخطاب 11 کاله د عثمان بن عفان 12 کاله د علی رضی الله تعالی عنه خلافت 15 کاله او بیا د معاویه بن ابي سفیان حکومت چې او په هغه کې 10 کاله او اخیری صحابي ابو طفیل. نو په دې ټوله زمانہ کې دا عمل چانه دی کړي. نو هغه ډیر مینو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر مینه محبتو نو هغوی دا کارونه نه دي کړي. نو په کار دا ده چې مونږ او تاسو یې هم اونکو. نو دا عید میلاد النبی دا اصل کې جوړ شوی د کم ځای نو علماء لیکلي دي. امام تقی الدین احمد ابن علی مشهور په مقریزی سره خپل کتاب المواعظ والاعتبار کې هغه وی کان للخلفاء الفاطمیین فی طول السنه اعیاد ومواسم. دا ځل کې د شیعاګانو دا جوړ کړ د کال په اول کې به مختر مانو کوم د چنن سبا نوروز وی یوم عاشورا او د فاطمه رضی الله عنها په ولادت باندې د علی رضی الله عنه په ولادت باندې او مولد النبی او د نبی علیہ السلام په ولادت باندې دوی اولنې دا بدعت چې د شیعاګانو جوړ کړي او دا فاطمین چې دا کټر شیعاګانو. دارنګي امام احمد ابن علی دا غیو کتاب دی هغه پاږي کې لیکلي دی وای الجلوس الثالث دا چې شیعاګانو په وخت کې فاطمینو په وخت کې یو دا اختر جوړ شوی دی او اداره هغه به وای حلواګان یو شی بل شی هم پاخه کړل او خلکو له ورکول لکه نن سبا چې کیږي. امام محمد الحنفي مفتي د مصر دی په خپل کتاب احسن الكلام کې لیکلي ان اول من احدثها بالقاهره الخلفاء الفاطميون واولهم المعز لدين الله سنه 361
61 و 300 هجریه په دریم پیړۍ کې یعنی په 311 کال د هجرت دا کار وای په مصر کې اول امدی وای د شیعاګانو جوړ کړو او تر دننه پورې وای دا روان دی بیا یعنی د مسلمانانو دا عمل د شیعاګانو نه اخیستل. شیعاګان څومره سخت دشمنان دي زمونږ د دین، زمونږ د اسلام، زمونږ د صحابه کرامو، زمونږ د قرآن، او د ساده مسلمانانو د هغې نه راشي اخیستی. او په اربل کې چې کوم دی، اربل کې کوکبوري ابن ابي الحسن علي ابن بکتکین په نامه باندې یو بادشاه هغه دا جوړ کړو. امام سیوطي لیکلي و اول من احدث فعل ذلك صاحب اربل الملك المظفر ابو سعید کوکبري په نامه باندې وای دا اول هغه جوړ کړو په اربل خال. اربل نه مراد دا د عراق په خوا کې دا د بصره او د کوفي په خوا کې دا خارونه دي. نو دا اولنې عمل یعنی په دریمه په څلورمه صدۍ کې دا دی خلکو جوړ کړو او دا ګډان مډان او یو شی بل شی په اعلی کړل او خیراتونه به کول په دې ورځ باندې. امام سیوطي امام ابن کثیر په البدایه والنهایه کې دا لیکلي دي. علماو چې پیرت کړي او ورته ویلي چې دا بدعت دی، ډېرو علماو ویلي. ابن الحاج په نامه باندې په المدخل کې دا لیکلي دي ومن جملة ما احدثوه من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اکبر العبادات اغمدار ما يفعلونه في شهر ربيع الاول من المولد. امام ابو عبد الله محمد ابن محمد العبدري مشهور په ابن الحاج سره مالکی عالم دی چې دا بدعت ورته علما ویلي. امام تاج الدین عمر ابن علي الفاکهانی امام سیوطي دا قول را نقل کړی لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنه. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په اقتضاء الصراط المستقیم کې لیکلی وی لم يفعله السلف الصالح. دا سیو عمل دی چې سلف صالحین دا نه دی کړی او دا دی خلکو د ځان نه جوړ کړی. او بل دا تشبه دی د نصارا او عیسویانو سره. عیسویان او نصارا هغوی هم د عیسی علیه السلام په ولادت باندې دا جشنونه میانوي. د مورخینو لیکلی دي چې د فاطمیینو او د شیعاګانو ته دا عمل د عیسویانو نه رانقل شوی چې وی کتل چې دا عیسویان دا نصارا د عیسی علیه السلام په ولادت باندې دا اختر مناوي نو دغه شان راځي موږ به مناو کو. نو دا یې شروع کړل د علي رضی الله تعالی عنہ په ولادت، دارنګه د فاطمه رضی الله عنها په ولادت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت باندې. نو دا کارونه راټول بدعت. د امام ابن باز رحمه الله، امام ابن عثیمین رحمه الله، امام البانی رحمه الله، شیخ صالح فوزان، ته ټول علماء تحقیقا داري چې دا یو شنیع یو بیکار بدعت دی. نو پکار دا چې مونږ او تاسو په دې بدعتي مجالسو کې په دې محافلو کې نه شرکت وکړو او نه د الواګان یو شی بل شی پاخه کو او نه دارنګي د دې تایید وکړو بلکې د دې سره د زړه نه کرکه وساتو ځکه دا بدعت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي زه په دې ورځ پیدا شوم د پیر په ورځ که څوک خامخا د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو پسې ځي نو هغه د پیر په ورځ د روژه ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تپوس وشو چې د الله پیغمبره د پیر د ورځې یعنی دوشنبې په ورځ باندې دا روژه چې ته نیسي دا ولې؟ قال ذاک یوم ولدت فیه، داسې ورځ ده چې زه پیدا شویم په دې کې. نو که څوک خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت لري نو په هر جمعه کې دا ورځ راځي یوم الاثنین د پیر یا د دوشنبې ورځ په دې دا روژه ونیسي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول خپل دین اسلام باندې مضبوط وساتي او رب العالمین دې موږ او تاسو د بدعات او رسوماتنا لري وساتي. آمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.